وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو محترم نے پوښتنه کړې ده، وایي بعضې خلک مسافر وي نو خپلې کور والا سره ویډیو کال باندې خبرې کوي، نو که په دې صورت کې د خبرو صورت کې خپل ځان انزال کړي او شهوت پوره کړي نو ګناه ده که نه؟ محترمه که چېرته خپلې کور والا ته ګوري یا خبرې کوي، خبرو کې د انزال په خپله وشي، غسل پې واوړي، نو په دې باندې دی ګناهګار نه دی. او که چېرته د لاس نه کار واخیسته نو په دغه صورت کې بیا ګناهګار دی ځکه د لاس نه کار اخیستی دی او د فعل پکې دخیل دی، نو بیا په دې صورت کې دا سړی ګناهګارېږي.